د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک په زمانه کې یو سړی راغی عمر فاروق صاحب ته شکایت وکړو چې زما بچی دی او کور کې زه سم راونه ورسم یې وډبوله دا بچی دی داسې څوک پلار وهي مور او پلار څومره ډېر حقوق دي زه بچي راونیولم او ویې وهلم عمر فاروق صاحب خفه شو چې دا څنګه زوی دی پلار یې ووهلو زوی یې راوغوښتلو چې والکه د مور او پلار خو ډېر حقوق دي الله جل جلاله فرمایي فلا تقل لهما اوف دوی ته به د اوف قدر کلمه هم نه استعمالوي تا د مور پلار ولې وهلي څه خبره ده هغه ورته وایي تنها په دې قرآن کریم کې په دې احادیثو مبارکو کې د مور او پلار هم حقوق شته که د بچو هم شته وایي نه د بچو هم شته وایي څه شي حقوق دي وایي د بچو دپاره دا حقوق دی ښایسته نوم به ورته ږدي اذان به ورته کوي تحنیق به ورته کوي عقیقه به ورته کوي همدارنګې ښه تربیه به یې کوي سالمه روزنه به یې کوي او ښایسته ځای کې به ورته واده کوي وایي ته زما یو هم نه دی پر ځای کړی نوم یې راته عجل ایښی عجل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي دا نوم دی زه ګونګټ یم د ما ته عجل نوم ایښی دا صحیح نوم دی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک ورته فرمایي دا حق وایي درته ضایع کړی غلط نوم یې درته ایښی وایي بیا واده یې درته څنګه کړی وایي وینځه یې راته کړی وایي دا زما حق دی وایي د وینځ سره زما واده کول څه زه یو اصیل انسان یم زما واده وایي دا حق یې درته ضایع کړی ستا به واده باید د یو اصیلې ښځې سره شوی او وایي تربیه یې درته څنګه کړې وایي تربیه یې راته دا کړې چې نه راته قرآن کریم ښودلی نه راته احادیث ښودلي نه راته یو تربیه او سالمه روزنه راته راکړې بس فقط یو ډانګې یو لښته یې راکړې ده راته ویلي دی چې دا پسونه سره وه او دا میږې او دا غویان سره وه خو که په دې کې د چا جنګ شو که کوم یو زوروري هغه وهه که کوم یو زوروري هغه په دې سر باندې وهه وایي ما هم دا تربیه زده کړې وه وایي بیا دې څه وکړل وایي کله چې کور ته راغلم ګورم چې د مور او پلار مې جنګ و پلار مې پرې زورور و وایي ډانګې مې چیک کړو پلار ته مې سر ته راوغورځوم ما خو همدا زده کړي وو چې کوم یو زورور هغه به وهمه ما خو زده کړي ډېر څه نه دي نو دا کله چې بچي د پلار سره خوله وهل شروع کړل او غلطه تربیه شروع شوه نو بس پوه شي چې ورانۍ ستا نه دی بچو ته چې سالمه روزنه ورکړله ټولنه جوړه ده